ول چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس. السلام علیکم. د پښتونخوا مولانا امیر بجلیګر صاحب 12 کاله بلکې 15 کاله له مخه چې کومې خبرې د کړې تر ډېره حده پورې هغه خبرې رښتیا سوې او خلکو هم کتلې وایم رویدلې. د مولانا امیر بجلیګر صاحب هغه ډېرې داسې قیمتي موږ چې په پښتو کې یو متل دی چې د پلانکي سړي خبر د کاڼي کرښه ده، نو د مولانا صاحب خبرې بالکل د کاڼي کرښې وې او نن راځي ورو په ورو یوه خبر رښتیا کاږي. او مولانا صاحب یو بله ویډیو ده چې موږ د اول خو په کار د علما کرامو عزت قدر چې وکړو، د علما قدر په کار دی. دا زموږ د مذهب د نبي علیه السلام پر مصلی راته ناست دي، زموږ د مذهبي خلکو ډېر زیات سپکاوی روان دی، داسې په کار نه ده. نور خو موږ ماشاءالله عامیان او څه به م زده نه وي خو راپورته کاږو په مولانا صاحبانو پسې رنګ رنګ ته خبرې رنګ رنګ ته تنقید کوو، داسې په کار نه ده. راځئ د مولانا صاحب دا ویډیو ګورو چې یو افغانی ملا و. راځئ دا ویډیو ګورو. بلې ملا و مدرسې ته روان وم، ماته چې مولانا صاحب ماته څه خبره وکړه، مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځم. ویل خبره خو واره مالې څه چل دی؟ ویلې ولې رانه منډې وې؟ مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده. ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده؟ ځان خو په یوه که نه ځان نه دي ویل هند جوړ کړی دی. ما ته وایي مال ښه وایه څه دی که؟ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس. بچیا مونږ هم درته هغه ستړي به وو چې رانه د بخښنې بوی نه ګورې بوی. یو ملا ما ته وی ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول رامیان غوندې ته څه چل کې؟ ویل نو زه حلالي یم زه څه چل کوم په مصله؟ زه داسې چل کوم زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله. په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې چې ناست یې او دې